ملالۍ یوسفزۍ له چا سره واده وکړ؟ د پاکستان د اطلاعاتو ایالاتي وزیر فواد چودھری تازه څه ویلي دي؟ دا او ډېر نور خبرونه په دې ویډیو کې در سره شریکوم، نو ویډیو تر پایه وګورئ. ملالۍ یوسفزۍ په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې لا سره یې د نکاح ساده مراسم ترسره شول او دا یې په ژوند کې تر ټولو ارزښتناکه ورځ وه. هغې لیکلي دي چې د نکاح مراسم یې د انګلینډ په برمنګهم کې ترسره شول، خو نور جزئیات یې نه دي لیکلي. ملالۍ یوسفزۍ څو کاله مخکې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو په برید کې ژوبله شوه او بیا د درملنې لپاره بریټانیا ته واستول شوه. د پاکستان د اطلاعاتو ایالاتي وزیر فواد چودھری په تازه مرکه کې ویلي دي چې د عمران خان په مشرۍ کابینې پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د لوږې او فقر د کمولو لپاره دغه هیواد ته د خوراکي توکو په صادراتو کې ډیروالی راولي. ملګري ملتونه ریټرز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي دیبرا لاینز له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د میلیونونو افغانانو ژوند وژغوري. او د پای خبر همدا چې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز د دغه هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي دي چې دوی په چټک توګه پر هغه نقشه کار کوي چې له مخې به یې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه ترسره کیږي. لیدونکو ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. دا او تر دې مهاله مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. که غواړئ همداسې نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هېر نه کړئ. ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت. د خدای پامان.